څنګه یې ښایست جوړ یاست که یاست په خیر یاست زه احمد الله خبرې کوم د بایومیکس چینل ته نو نن ویډیو چې د هغه ډېره مهمه ویډیو ده نو د ګورو سره شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ بل آیکن هم ښکوئ درځئ چې پر سبجیکټ خبرې کوم سبجیکټ د څه سره تعلق لري سبجیکټ چې دی هم د بایوکیمستري سره دی ول دا یو لیست روان دی د بایوکیمستري د بیسیک کیمستري چې ته وایې نو په هغې کې به اوس بایوکیمستري نور تعریف معریف ما ټوله کړې د ویډیو سته په دا کونج کې به یا راشي یا به په دې کونج کې راشي نو هغه چې دی په اخره کې به وګورئ اوس به راځو چې پلمه د بایوکیمستري لغات مطلب در وښایم بایو چې دی ژوندي ژوند ته وایي یعنې ژوند کول یعنې بایو مین لایف یعنې ژوند او کیمستري چې دا کیمیاوي مواد ته وایي راځئ چې مخته ځو او دا برانچ چې دی دا بیا د لیور فنکشن ټیسټ برانچ دی چې په هغه کې مرخص دی البومین پروټین چې ورته وایي چې اوس راځو البومین چې دی البومین یو قسم پروټین دی ستا په جسم کې موجود دی یو قسم پروټین دی البومین از ا پروټین ان یور بلډ پلازما یعنی دې ته دا په وینې کې دی او په پلازما کې دی دې ته بل قسم کې وایي کېږي چې دا د پلازما یو پروټین دی صرف پروټین خو پر دوه قسمو ستا په یاد دي ما یوه ویډیو جوړه کړې ده په اخر کې به راشي په دې کونج کې یو دی دا دی یو دی البومین او یو دی ګلوبینین دا چې دی ما اوس البومین باندې ویډیو شروع کړې ده سیده نو البومین څه شم کې البومین ټیسټ چې دی هغه ګوري ستا نور پښتورګي کوم چې جګر و پښتورګو ته فنکشن سم کار کوي نه کوي سیده او دا پروټین چې دی دا اینا جوړوي سیده دا هم یو قسم پروټین دی او دا جنرل هیلث سی هم در ښکاره کوي مطلب یعنی جنرل هیلث سی یعنی ستا بینه ستا اینا سم کار کوي که نه کوي هغه تعریف دلته دوه مرغل دی دا خو هغه ټایپس و چې پروټین ما درته راخیستي و د هغو څخه یو ټایپ دا دې درته راخیستی دی راځئ چې لاندې ځو د دې انډیکیشن یعنی اشاره چې شته کوي دا چې د لیور ډیزیز او کډني ډیزیز ته اشاره کوي صحیح ده او پروټین چې دی ټوټل پروټین فنکشن چې دی هغه وینې ته ځي په سیم سیل ته ځي دغه رخلي اور ट्रांसपोर्टी विटामिनों एंजाइम्स और हार्मोन और न्यूट्रिशंस बैलेंस की और बॉडी फ्लूइड यानी लीकेज की स्टेम सेल्स यानी टिश्यू यानी कम जाके वो जाय درول یا جریان بندول یعنی سجونو کې خراب تګ راتګ یا دغه بیلنس کول یا د هارمونز وړل راوړل دغه کار هم کوي اور البومین نارمل رینج څه شو د نارمل رینج دی نارمل رینج چې دی هغه د 3.57 بیا د 5.5 ګرام پر ډیسی لیټر باندې دی د البومین ده هذه جو مختم د دې فیسبم کلیکشن په چې کرخه په جل ټیپ کوپلین ټیوب او هایبرید ټیوب سور رنگ چې کوم سرپوشت د سوري دغه ده او کم جل چې کوم جل بخشي کور زرغون رنگ دا په کوم کنډیشن کې پورته کیږي डिहाइड्रेशन की पूर्ति की हाई प्रोटीन डाइट यानी ډېر پروټین اخته اور نور کنډیشنز اور کښته کیږي په کم دغه کې کډنی ډیزیز لیور ډیزیز هپاتایټس اور سایروسیس افټر ویټ لوس سرجری کورون ډیزیز لو پروټین ډایټس او ادر کنډیشنز دا ډیزیز باندې ویډیو راځي سیده د ټیسټ پروسیجر کې په سره بایو کیمستري لازمي یو رجسټر به اور کلاس ټیوب به در سره بایوکیمستري مشین دا د ګوره دوه ټیوب تر واخته دوه ټیوب مو په تر راخسي یو سټانډرډ دی یو سیمپل دی سید په دې کې یو ریجنټ راځي سید یو قسم دی هغه 1 ml ورواچه یعنی 1000 مایکرونز اور 10 مایکرون چې د سیرم ورواچه در 15 میټر په واټر بار انکیوبیټر کې شته دا بعد به دغه کې ماشين ورواچه چې ریزلټ را لې غستا रिजल्ट है और सेम प्रोसेस द स्टैंडर्ड में दाखिल से होता है हर रिजल्ट इस्तेमाल हुई अगर प्रेस्क्रिप्शन वगैरह और दवा वगैरह दागा बात भी कम और हर मशीन स्टेपलरी क्वालिटी कंट्रोल और हाई नॉर्मल लो से और कैलिब्रेट चीज़ें लाजमन स्टैंडर्ड और मशीन दौर का मशीन तो लिमिट वरने के रेंज लिमिट देता था रिजल्ट नज़र की और नूर वीडियो पर टेस्ट रेंज पति बनी वीडियो राजिम